د پټواري ملک په لاس کې ورغلی که نه نو هغه خو د نه دا سرمن په ولاړ وباسي وکیل دی که متعلقه ډسټرکټ اډمنسټریشن دی دا زه په دلیل سره خبره کوم دا مو ته ووایي چې بله په دې بله میاشت کې راغی نو بیا درته دا روډ بندوم په نقشه به درنه ټکس الي د هر پټواري نه 1,50,000 روپۍ رشوت برآمد کوي د ماته وي به دا قوم راغونډو د پیرانو به د چوک احتجاج کوو موږ احتجاج وکړو موږ پکې بیلونه وسولو دا مو ته ووایي چې بله په دې بله میاشت کې راغی نو بیا درته دا روډ بندوو ستاسو د ټولو نه زه تاسو ګواه پیش کوم چې په کم میاشت کې موږ احتجاج کړی په دویمه میاشت په بیل کې بیا ټکس راغلی لازم شوی د بیل نه ټکس الحمدلله ختم شو دا قوم جمهوریت وایي که نه ډیموکراسي ګورمنټ پار د پیپل دا د خلکو دپاره دی آف د پیپل دا خلک به یې جوړوي او بای د پیپل او خلک به حکومت کوي جمهوریت وایي درته چې دا د دې قوم حکومت دی دا قوم به حکومت کوي د دو په مردۍ به او د دو د مفادو به خیال ساتي د جمهوریت کوي دا موږ په دې پوهېږو موږ د ځانه خبره نه کوو لهذا د خپلې خبرې له رادم چې لینډ سیټلمنټ موږ بله ورځ به ناظم صاحب دلته ځان له کور جوړوي دی به ورته وایي راوړه ته نقشه راوړه څو فوټه ده یاره جي زما خو ناظم صاحب به ورته وایي زما دا کور خو ما 100,000 فوټه دی 100,000 فوټه دی نو دومره خو به ته ما له ټکس راکړي په نقشه به درنه ټکس الي ما د دې ټي ایم دا زما د خبرې د ټولو کم کس زما د خبرې دغه وکړو دا زما د خبرې تردید وکړو زه به جواب کوم د هغې زه کو وکیل دی که متعلقه ډسټرکټ اډمنسټریشن دی دا زه په دلیل سره خبره کوم ما د دې بلدیې د ټکس هغه دغه 104 ټکسونه دو لګولي دي 104 رون دا را روان دا د دوکان مخې ته رابورډ نه دی لګېدلی په دې ټکس لګولی د دوکان د وړوکی بورډ نه دی ایستی و په دې به ټکس ورکوې خدای ته وبخه تو که زما سره د مردان او د پېښور او د اسلام آباد پېښې کې نو هلته قوم ته تو به هله کور دغه کې چې دا به هله ستا به نو چې تو هلته رجسټریشن وکړي نو خپل واک اختیار دا چا له ورکولي دا پټوار ده ورونو د پټواریانو خو دا نظام دی زه اوس هم دا وایم او د حاجي صاحب هم خبره وکړه د پټواري ملک په لاس کې ورغلی که نه نو هغه خو د نه دا سرمن په ولاړ وباسي بل ډي سي صاحب لا زمونږ خو دا شی شروع شوی هم نه دی که نه نو چېرته یو څو کسانو رجسټریشن دوله دا لالچ ورکړی دی چې خدای مو بخه ستاسو دا جایدادونه موږ فری رجسټر کوو خو راشئ دا اوس موږ رادننه کوي د ادارې ته موږ رادننه کوي تاسو د ادارې ته رادننه شئ بیا به ګورو نو هغو تللي دي زما په شان سادهګان به پکې یو څو کسان تللي دي چې هغو رجسټریشن کړی دی پټواریانو ورته ویلي چې دا حکومت سره موږ خو سره راکړه که نه د یو کس نه 1,50,000 روپۍ اخېستي یو هغو دغه کړی دی شکایت یې کړی دی ډي سي صاحب هغو ته انکار موږ نه دی وی اخېستي ډي سي صاحب راوغوښته د هر پټواري نه 1,50,000 روپۍ رشوت برآمد کوي راکړه دا یې د قوم نه اخېستی دا یې 10 ورځې شوي نه دي 20 ورځې شوي نه دي ورونو زما د دې ټولو خبر مدعا دا مختصر کوم زه خبر دویم چې تاسو تنګ هم نه شئ زما د دې ټولو خبر مدعا دا ټایم دی د راغونډېدو دا ټایم دی د ودرېدو دا ټایم دی د خپل حق ته تپوس ته کولو ستاسو نه دا تپوس کوم موږ سره په دې خبره کې ودرېږئ په نره را سره ودرېږئ لاس را سره چوت کوئ انشاءالله دا قرارداد پاس کوو چې انشاءالله د مخبن قوم دا چې تاریخي قوم دی دا چې نر قوم دی دا چې د شملې او د پګړۍ قوم دی انشاءالله دا به را سره نر په نره ولاړي او دا د کیمرې سترګې عیني او د بټخېلې په دې زفر پارک یا د بټخېلې په دې جلسه کې به انشاءالله د مخمن بچې انشاءالله دا به زموږ سره وګپ ودرېږي انشاءالله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین